د خپلواکۍ ورځ او پر پاکستان د ملا یعقوب او حقانی غیر مستقیم گزارونه. ملا یعقوب وایي هیواد مو بشپړ آزاد دی. د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد د هیواد د خپلواکۍ د 104مې کلیزې په لمانځ غونډه کې ویلي چې د خپلواکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځو چې هیواد په بشپړه توګه آزاد دی او له دغه ازادۍ به په ټول توان او وس سره ساتنه وشي. ښاغلي مجاهد په دغه ناسته کې ټینګار کړی چې په یوې پیړۍ کې د 3 امپراتورۍ له ډلې انګریز، روس او امریکا ته ماتې ورکړل شوې او هڅه کیږي چې جګړې تورتمونو ته د افغانستان د ستنېدو مخنیوی وشي. هغه همداراز ویلي چې د اسلامي امارت ځواکونه د سر په بیه د هیواد لویش څخه دفاع کوي او هیڅ ګاونډي او یرغلګر ته پر افغانستان د بلې حملې اجازه ورنه کړي. بلخوا حقانی وایي نړۍ سره مو د خبرو لپاره دروازې پرانیستې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی وایي کوم هیوادونه چې خپلې کورنۍ ستونزې لري هغه د پر افغانانو نه اچوي بلکې په خپله د خپلې ستونزې حل کړي. هغه د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی خو زیاتوي په دوحه کې چې له نړۍ سره کوم ژمنې کړي هغه یې ساتلي دي. نوموړي ادعا کړې چې ځینې هیوادونه له هغه تړونه سره غړونه کوي او که له امله یې ستونزې رامنځته کیږي د طالبانو حکومت پرې د خبرو اترو لپاره دروازې پرانیستې دي. حقانی وایي نړۍ د افغانان خپل آرامه ژوند ته پرېږدي او په بېلابېلو بهانو دې پر خپل زور او بدماشۍ نه ازمایي. هغه له نړۍ همدارنګه غوښتنه کوي چې افغانانو سره دې د تعامل لارې اختیار کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اشرف غني او حامد کرزي په ګډون زیاتره افغان سیاسیون او د نړۍ هیوادونو له طالبانو د بین الافغاني خبرو او په نتیجه کې د رامنځته شوي ټول شموله جوړښت غوښتنه کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.